अस्सलामुअलैकुम ग्रानो कतुनको नन به موږ تاسو وړاندې یو ډیر مزیدار ډرینک جوړو که تاسو غواړئ نو ډیزرټ په تور هم استعمالولی شئ نو دا به موږ ساګودانه جیلی په او مینګو نه تیارو نو دې لپاره چې موږ کوم شیزونه راخستي دي هغه تاسو وګورئ آیس کیوبز موږ راخستي دي کیسټر شوګر یا نارمل شوګر راواله او ورکوټي چې کومه ساګودانه وي دا موږ تیار کړی دا بویل کړی دا او دا بالکل پرفیکټلی بویل دا یو دانه دا او دلته موږ مینګو جلی جوړ کړی دا او د دې هم موږ ورکوټي کیوبز جوړ کړی دي او دا هر څه بالکل چیل دي فل کریم پای او مینګو کیوبز دلته موږ یو ګلاس را واغستو دې کې به اوس موږ مینګو کیوبز واچو جلی پیسز به واچو او ساګودانه که تاسو له ساګودانه پرفیکټلی طریقې سره پخولو چل نه درځي نو بیا به موږ تاسو ته چلو ښایو په دې به موږ یو ویډیو جوړ کړو او کیسټر شوګر څومره ستاسو خوښه وي هغومره واچوئ اوس به موږ دې کې پی واچو نو تاسو ته کتلی شي چې څومره ښکلی کلرفول جوړ شو زموږ دا ډرینک نو به مکس کړو چې چینی په دې کې مکس شي آیس کیوبز به پکې واچو نو ملګرو دا د تایلنډ خاص ډرینک دی هغه خلک دا ډېر زیات په مینه تیاروي او څښي جیلیز به موږ د دې بره واچو چې ښایسته ښکاري نو دا ډرینکس د ماشومانو ډېر زیات خوښیږي د هر چا ډېر زیات خوښیږي او دې نه علاوه د هر عمر خلکو دپاره ډېر زیات فایدهمند دی ځکه چې دې کې ساګودانه ده او دې نه علاوه پی موږ استعمالوو په دې کې او فرش مینګوز په دې کې استعمالیږي نو روژې کې تاسو دا جوړولی شئ نو دا به تاسو له انسټنټ انرژي درکړي او خوند به هم ترې واخلئ نو که تاسو زموږ نننۍ د ساګودانې او مینګو دغه ډرینک ریسیپي خوښه شوې وي نو بیا دې له یو لایک ورکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه خپل ډېر خیال ساتئ الله په امان